د راپورونو له مخې په تایلند کې 115 کلن اتل ساونګ جامپرم چې د نړۍ یو له تر ټولو زړو فعالو لوبغاړو څخه ګڼل کیږي د ورځې تمرین، سالم غذا او مثبت ژوند سبک له برکته په نړیوالو سیالیو کې 4 د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. دغه راپورونو له مخې ساونګ هر سهار په 15 بجو پاڅیږي، 2 اوبه شوي هګۍ، سبزیجات او میوې خوري او بیا د خپلې 83 کلنې لور سیریپن سره تمرین ته ځي. نوموړی لومړی 1 یا 2 کیلومتره چکر وهي او وروسته 100 متره منډه وهي چې ورسره د نورو لوبو لکه شاټ پټ او جیولن هم تمرینوي. دغه لوړ عمر اتل په 19 کلنۍ کې لوبو ته داخل شو او تر دې دمه یې په 21 سیالیو کې برخه اخیستې او 58 مډالونه یې ګټلي دي. هغه تازه د تایوان په ورلډ ماسټرز گیم کې 4 د سرو زرو مډالونه هم خپل کړي دي. ساونګ د خپل اوږد عمر او بریالیتوب راز منظم تمرین، روغتیایي غذا، آرامي، پاکه فضا او ښه نظافت بللی دی. د هغه لور سیریپن وایي پلار یې کله هم د ډاکټر پر وړاندې ضد نه کوي او که ستړی وي نو یوازې چکر کوي. د ساونګ او سیریپن کورنۍ دا مهال د 23مې اسیایي ماسټرز اتلانتیک چمپینشپ لپاره تیاری نیسي.